د جبهې مقاومت مشر احمد مسعود طالبانو ته ویلي په 2001 کال کې ما افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د راتګ غوښتنه نه وکړې او نه اوس هم غوښتنه کوم او په عین وخت کې د بهرنیانو لپاره د پوځي اډو د جوړولو مخالف وم. راځئ چې په اړه یې فکر وکړو که احمد مسعود اوس 34 کلن دی، هغه په 2001 کال کې یوازې 12 کلن و. یو 12 کلن هلک څنګه کولی شي چې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه وکړي؟ که څه هم هغه د طالبانو په وړاندې د مقاومت د قوماندان زوی وي، هغه مهال یې د طالبانو پر ضد کوم مسؤلیت په غاړه نه درلود چې هیواد ته د بهرنیانو د راتګ امر او منع کړي. د احمد مسعود د تیر داستان ولې دومره مغشوش، مبهم او موضوعي دی؟ په سلامونو مو ورکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. احمد مسعود له نړۍ غواړو چې د طالبانو بندیزونه ولګوي او د طالبانو له مخالفو سیاسي ملاتړ وکړي او د افغانستان مسلې ته د حل لارې معقوله لاره ولټوي او همدارنګه د سیمې له هیوادونو غواړي چې د سیاسي حل لارې د پیدا کولو لپاره لا زیات فعالیت وکړي. دغه خبرو ته په کتو باید وویل شي چې غریبان او هم د سیمې ګاونډي هیوادونه د اوس لپاره له طالبانو سره په خبرو کې خپلې ګټې ویني. نړیواله ټولنه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو د واکمنۍ د بنسټ د ټینګولو په لټه کې ده. رښتینی سیاست د اخلاقو پروا نه کوي. په داسې حالاتو کې هیوادونه په یو هیواد کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو مسلې ته ډیره پاملرنه نه کوي. هغه څه چې د دوی لپاره ارزښت لري د دوی د حکومتونو ګټې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په ښکاره ویلي چې د ښځو او بشري حقونو مسلې د افغانستان له داخلي مسایلو څخه دي او په دې اړه هیڅ تړاو نه لري. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.